سهار په دا لوی ژمن سر واړوي اتلس بجې تاسو کې بیا را روان سترګې هم تورې کړې خوشحاله دی په میله کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جلیل شیرانی یم راغلی د پرواړې کلي د اوښانو یو وار بیا میله لګېدلې ده. ډېره زر دا میله را جوړوي. پوښتنه به کوو چې کافي د اوښانو قیمتونه ډېر زیات ګران سوي دي. موږ یو درې څلورو خبرو پوښتنه به له خلکو کوو چې په میله کښې د اوښانو ریټ څه دی، دوی سوداګري په څه طریقه سره کړي، او د میلې بار جوړول کمه فایده ده یا نقصان دی. په دې درې خبرو به انشاءالله معلومات درکوو. له موږ سره اوسئ تر دې دمه. علیکم. راسره زرګل اکا دی د پرواړې میلې له راغلي یو ور بیا لګېدلې ده. له ده څخه پوښتنه کوو چې د اوښانو څه ریټ دی او سوداګانې څنګه کاږي او میله ولې دورې ډېره زر بیا جوړاږي، د دې وجوهات څه دي؟ مسخو شکر الحمد لله میله شاده چلایږي په شپږنیم په ولا کې اوښان چلایږي په شپږنیم ما په خپله اوس اوښه خستی دي اوښان چې خرڅوي دي دغه شل پنځه اوښان اوس هم خرڅ دي د پارنده لګېدی ته نه نه پورې بالکل شا چلایږي که د الله خوښ میله خو زر ځکه لګو چې غریبات یې خلک لوږې دغه داسې دي چې ډبار یې ول قسم را دی دا زر په میله لګو یو کار به روان شي ثواب به خدای جوړ وجه دا ده که نه زر په میله سره لګوله. مطلب چې کوم د میلې دا څوم وار دی دلته په پرواړې سږ کال یې دا څلورم وار دی څلورم وار دی او چې څو واره وسو چې لګاږي دغه لګېدن خو ډېر وارونه سوي دي په بله کاله دغه چالو د تر شل تر درس واره هم ډېر سوي ده. جونګیانو سره سودا کوي 15 لکه لاندې 14 لکه لاندې اوس نه راغلی دا له موسسې څخه راغلی دی. دلته څنګه دي د اوښان د اوښانو ریټ څنګه دی؟ دغه ریټ دی 14 لکه دی 15 لکه دی 10 لکه دی خرچاږي نه غواړي صحیح ځینې کم کې جونګیانو سودا کوي خپلو کې نور خیه نه دا څورې راوړې دي؟ ما درې څلور دانې راوړې دي. ته به څو موږ والا خو 2 لکه وایي خپل والا 14 لکه وایي دا انصاف دی. موږ خو غواړي چلو موږ ته وایي 4 لکه باندې ورکو موږ ته وایي تا ته 2 لکه باندې خلک دا سړی راغلی له موسسې څخه دی او دا سړی ګیلمن دی چې ګیله کړې ده د ګیله په خپل ځای ده خو دا د سوداګرانو یو خپل طریقه ده د خرڅلاو طریقه ده د خرڅلاو دا قیمت کوي زه کوم قیمت خو ته کوي بالکل ته به وایي 15 لکه دا به وایم 2 لکه جوړوان وال وایي 3 لکه 3.5 لکه باندې سودا جوړاږي. مطلب ته څنګه د خلکو چې کم ریټونه لګول دي دا اوښان دا ریټ پري کې نه پري؟ زه خو وایم چې کم ریټونه لګول دا د ډاټسان شه دی هغه ډاټسان سړی وکړي دا اوښانو که ښه نه دی نه لکه دغه ستا څومه پیره د دې میلې لره ما چې لګېدلی دي لګولی داسې وګڼه چې موږ لګولی دي تاسې لګولی اول پیره ته راغلی میلې له لاره چې میله لګېدلی دي زه راغلی سارې میلې له راغلی دوم کال دي درېم کال دي لګاږي که نه اول به زه درکړم ستا د اوښ څومره قیمت دی؟ زما د اوښ قیمت دی 9 لکه روپۍ. 9 لکه روپۍ په اته باندې راځه غوښتلی دی نه ورکوم په اته باندې زه غوښتلی دی په نغد دی نن سهار سوداګانې موداګانې خو داسې کاږي چې کمه ده دا زر سې لګوي دا یې په دا لګوي د چا پورونه پر باندې وي د چا هغه پر بل باندې اوښان خرڅ شوي دي زر یې راوړي دا به نور هم تر دا انشاءالله زر لګاږي. اوښانو خو چې کمه ده مختلف ریټونه دي د 5 لکو غستا د 6 لکو غستا د 3 لکو غستا د 2 لکو غستا د لکو غستا. ځینې غریبان خلک دي چې کمه ده مخ دې په کور کې داڼه نه وه اوښه محرومه دي دا اوس وګوره دا اوښ چې کمه ده د 4 لکو د 5 لکو اوښ دغه مړګې کړی دی ډېر ویلې واوښتلی نور پاپړ پکې خرڅوي او ټولان لګېدلي دي قسم شان خرڅاږي. مطلب دا به انشاءالله دا خلک په خوشحاله دي دا خلک په غرو کې مستو په خو ټیم نه و خبر اوس دا میله ولګېدله هر سړی چې کمه ده سهار په دا لوی ژمن سر واړوي 18 بجې تاسو کې بیا را روان
سترګې هم تورې کړې خوشحاله دی په میله کې اجي دا سړی وګورئ شانو بغیر نور څه سوداګري هم پکې ډېره سوداګریان خلاصې دي پکې ورته د ورسم ځکې کړي څوک ګاډي کې څوک موټرسایکلان کې څوک خرک کې چې د چا څه شي ضرورت وي هغه شی مطلب په دا کې میلاواږي خو نه موټرسایکلان چا ډېر ولاړ دی له هغې خوا د خوړل هغې غاړه ولاړ دی خر مه مالته کوز یو دانه خر ولید خرڅاوی 15 ریټ پر ووت بل په 15 غوښ د چا ضرورت وي د اوبو لپاره د لرګیو لپاره د چا اوښ ضرورت وي هر شی میلاواږي اسونه ستا اوښان ستا خره ستا وزې ستا چرګان ستا سنځري ستا قسم موټرسایکلان ستا ټوډیانې ستا ټوډیانې دلته خرڅاږي ځکه خرڅاږي مکمل سوداګر دلته راځي هر سړی نشي راتلی چې هغه د سودا قابله نه وي هغه نشي راتلی دا سوداګر سړی دی دا اوس یې بله ورځ په 15 لکه خرڅ کړی دی د بیه په 14 لکه خرڅ په 9 لکه دا له کومه ځایه راغلی دا راغلی دی نشپه ورته وایي د سولخیل په علاقه کې له هغې خوړې راغلی دی ډېر غټ سوداګر دی مطلب دغسې کمه ده د مال د انسانانو د حیوانانو دا هډونه یې لا کړي دي ته درابڼه ته ډېرې رسولي دي دا هر کاروبار یې کړی دی اوس یا کاروبار پرې شو اوس رالی اوښان کړي مطلب په اوښانو کې پیسه لږ زیاته ده به درته ګوټکه میلاوه شي دا نشپه راغلي دي چې نثار تیایي له هغې راغلي دي ولوس چې کومه ده زمري خضرزیي پورې په دا غرو کې مسته دي سترګې هم په دا ورځ تورې کې چې دوی دلته راځي ولې دا رانجه مانجه هم دلته خرڅاږي مخکې کاروبار نه وي هر سړی خفه وي رانجه مانجه نه تلجک یې بولي هره ورځ سترګې تورې دي بلکې شپه هم پر پردي کور کې مړی هم سرکارې خوري او دورې ظالم سړی دی چې پر یو چا یې پیسې واوړي هغه پسې کنټرول نه لکه زه کور ته درغو نه ځم دلته به اوسه ماله به پیسې راکوي دلجک خضرځای یې بولي که نه دلته لوړ مثلې او دنیا روپۍ ورسره دي کروړپتی دی له شیخ ملي خلک راغلي له دراسین دی راغلي له افطار پرواړې راغلي له زمریو راغلي له بلوچستان راغلي درابڼ جټان را رسېدلي دي بلوچستان را رسېدلي دنیا خلک راځي خو زما د یار غوندې سړی به یو نیم پیدا کاږي ولې داسې کومه د چوغاکې وال راغلي دي د رپاپو والا راغلي دي د توپکو والا راغلي دي مطلب چې څه شی غواړي هغه میله کې ترقي راځي ترقي به راځي نه ترقي به خامخا راځي ولې ها اچھا ټیک دی پوګه والا بھائی چې له کوره راوځي په غټ ازمن څه کومه د سر واړوي 18 بجې هلته پاتې شي 15 دلې راورسي هلکانو ته خوند ورکوي ډکي پرې کاږي زموږ خو د عوامول دغه تاوان لږ راواړوه بیره پرې سوي وي خو چلو دا لندې مرغۍ ویستلې کاږي سنځرې خرڅاږي سویان خرڅاږي خره خرڅاږي اوښان خرڅاږي چې څه شی غواړې مطلب په دې میلې کې به وي وطنونه خرڅاږي قرضې میلاواږي قرضې پرې کاږي